د هارون رشید پاچا دربار ته یو عیسوي یو نصراني طبیب راتلی علي بن حسین بن واقد یې راټینګ کړي چې زه ستاسې پر دین و مذهب باندې سوال لرم په دنیا کې علمونه دوه دي یو د ابدانو علم دی چې ډاکټري ده بل د ادیانو علم دی چې هغه ستاسې اسلام دی مذهب دی ستاسې په ټوله دین و مذهب کې د ډاکټري ذکر نشته دا څنګه دین و مذهب دی ما قرآن اول تر اخره کتلی د سیس فقر قرآن کې د طب پر برابر هیڅ شی نشته نه ډاکټري شته نه طب شته حالانکې د انسان زندگی ولاړه پر صحت دا څنګه کار دی علي بن حسین بن واقد صبر ته وپل چې ته نه خبر زموږ په قرآن کې په 6600 آیاتو کې الله عز وجل ټول علم طب ټول شفاخانه په نیم آیت کې راوړی ده خدای بنده ته خبر نه هغه راویښه ول کمه ده ول دغه ده کلوا واشربوا ولا تسرفوا الله عز وجل فرمایي وی خورئ وی چشي ولا تسرفوا اعتدال مکوئ ورسا پروفیسر ډاکټر ته کښېنئ د ډاکټري اصلي موضوع چیسته د ډاکټري موضوع دا دی چې په خوراکو چښه کې اعتدال وکړه بس سړی چوپ سو بیا ورته وویل سیده ستاسو د نبي د خولې څه مې نه دي اورېدلي چې په علمي طب کې یو شی بیان کړی هغه ویل بیا کله ته خبر نه یې زموږ نبي ټول علمي طب و ډاکټري په یوه حدیث کې بیان کړې ده هغه ویل راته ویې وایه کمه ده ول د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المعدة بیت الادواء معده د مریضۍ کور ده واورئ المعدة بيت الادواء معده د مریضۍ کور ده والحميه راس كل دواء پرهیز چې هغه د هرې دوا اصل دی بدن ته هغه څه وخت عادي جوړ کړی دی وایي هغه نصراني و عیسوي طبیب سر په راپورته کړي چې ما تقول یا شیخ تا ته څه وایه ما ترك نبيكم ولا كتابكم لجالینوس شیئا جالینوس په علم طب کې مشهور پوه تېر سوی دی یعنې ایجاد والا سړی دی چې ستاسې کتاب او ستاسې نبي خو د جالینوس دپاره شی ولا که پرېښي دا څنګه دین دی په کتاب کې ممکن بیان شوی دی په حدیث کې نن هر څه بیان شوی دی خو زما او ستا د عمل جذبه کمزورې ده بهرحال خبرې سره ډېرې شولې الله عز وجل دې د پوره عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله